بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ بوای. موږ او تاسې د نننۍ ورځې د درس موضوع ده د پولینومونو ضربول. د پولینومونو د ضربولو لپاره د یو پولینوم هر حد د بل پولینوم په ټولو حدونو کې ضربېږي. بنهایت اسانه ده او بنهایت مهم درس ده. په دې ډول کچېرې ولیکو د یو پولینوم هر حدو د بل پولینوم په ټولو حدونو کې باید ضرب شي. په ټولو حدونو کې باید ضرب شي. لومړی په دې کې علامې ضربېږي، یعنی که چیرې وغواړو یو پولینوم د بل پولینوم سره ضرب کو، لومړی باید علامې ضرب شي. دویم باید په علامو پسې عدد ضرب کړلی شي. اعدادو پسې باید حرف د پولینوم ضرب کړلی شي یا تورې د پولینوم ضرب کړلی شي. یعنی که چیرې دوه مونومه ولرو په دې ډول دقت وکئ، مساوي وي له 2x مکعب ضرب منفي 3x y سره 3xy سره. وایي چې تاسو دا دوه پولینومونه یو له بل سره ضرب کوئ. موږ ته په څرګنده معلومیږي چې دا دواړه مونومه دي. نو د ضربولو دپاره لومړی باید علامې ضرب کړلی شي، ورپسې اعداد باید ضرب کړلی شي. اعدادو پسې باید تور یا حرف ضرب کړلی شي. یعنی په دې ډول مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي کیږي. 2 ضرب 3 مساوي کیږي له شپږو سره. x مکعب ضرب x مساوي کیږي x په توان د 4 سره. موږ په طاقت کې زده کړي وو چې x ضرب x قاعدې مختلف دي، قاعدې یو شان دي، توانونه مختلف دي. کله چې قاعدې مختلفې دي ضرب په حالت کې وي، له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه یو له بل سره جمع کوو. 3 مثبت 1 چې مساوي کیږي x په توان د 4 سره. نو ځکه موږ وایو چې x مکعب ضرب x مساوي کیږي x په توان د 4. وای په خپل حال باندې لیکو. کوم مشابه حرف د شتون نه لري چې ورسره ضرب کو. په دې ډول ضربولی شو. لومړی علامې ضربېږي، ورپسې اعدادو پسې حرف یا تورې ضربېږي. یو بل مثال ته دقت وکئ. که چیرې ولرو منفي x y مربع z، وای تاسو ضرب کوئ منفي 3x مربع y z مربع سره. د دې ضربولو دپاره لومړی باید علامې ضرب کړلی شي، علامو پسې حرف اعداد ضرب کړلی شي، اعدادو پسې حرف ضرب کړلی شي. په دې ډول دقت وکئ. منفي ضرب منفي له مثبت سره مساوي کیږي. په حرفي الجبر کې په عددي الجبر کې مو زده کړي وو چې منفي مثبت ضرب مثبت مساوي کیږي له مثبت سره. منفي ضرب منفي مساوي کیږي له مثبت سره. مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي کیږي. منفي ضرب مثبت هم مساوي کیږي له منفي سره. یو شان علامونه تجاه مثبت د مختلفو علامونه تجاه له منفي سره مساوي ده. نو منفي ضرب منفي مثبت کیږي. د x y z ضرب یو ده. یو ضرب 3 مساوي کیږي له 3 سره.
x ضرب x مربع مساوي کېږي له x مکعب سره، یا په دې ډول لیکو x ضرب x مربع. y مربع ضرب y مساوي کېږي y مکعب سره، یا په دې ډول لیکو y مربع ضرب y. z ضرب z مربع، z ضرب z مربع له z مکعب سره مساوي کېږي. نو په دې ډول یې ساده کولی شو مثبت 3. قاعدې مساوي دي، قاعدو څخه یوه قاعده توانونه یې جمع کوو، یو مثبت 3 له درو سره مساوي کېږي ضرب y ضرب y مربع، y مربع ضرب y قاعدې مساوي توانونه که جمع کړو له درو سره مساوي کېږي. z ضرب z مربع قاعدې مساوي دي که توانونه یې جمع کړو مساوي کېږي له درو سره. نو حاصل یې مساوي کېږي مثبت 3 x مکعب y مکعب z مکعب سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو 2x په توان د b، 2x په توان د b ضرب 3x مربع، 3x مربع منفي 15x منفي 1. وای تاسو یو له بل سره ضرب کوئ، مونوم ضربي پولینوم ده، نو لومړی علامې باید ضرب کړلی شي. د مونوم علامه باید د هر حد څخه ضرب کړلی شي. په علامو پسې باید اعداد ضرب کړلی شي، اعداد پسې باید حرف ضرب کړلی شي. مثبت ضرب مثبت مساوي کېږي له مثبت سره. 2 ضرب 3 مساوي کېږي شپږو. x په توان د b ضرب x په توان د 2 مساوي کېږي x په توان د b مثبت 2. قاعدې مساوي توانونه جمع کېږي، یا داسې لیکو چې x په توان د b ضرب x په توان د 2 مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي کېږي. 2 ضرب 5 له لاسو سره مساوي کېږي. x په توان د b ضرب x په توان د 1، x په توان د b ضرب x په توان د 1 مثبت ضرب منفي بیا هم مساوي کېږي له منفي سره. 2 ضرب 1 مساوي کېږي له 2 سره. 2 x په توان د b په خپل حال باندې. که چیرې ساده کو نو مساوي کېږي شپږ x په توان د b مثبت 2 منفي لس x په توان د b مثبت 1 د x توان 1 ده منفي 2x په توان د b. په دې ډول ساده کولی شو. که چیرې دو غواړو چې دوه پولینومونه یو له بل سره ضرب کو، نو لومړی علامې په علامو پسې اعداد، اعدادو پسې توري یا حرف ضربو. مسایلو ته رځو، هغه چې کانکور ته مشابه یا کانکورو دي هغه سوالونه څه ډول حلیږي. مسایل په دې ډول دي، دقت وکړئ. هغه سوالونه چې د پولینومونو د ضرب لپاره اړینو ما راخیستي دي. که چیرې غواړو یو پولینوم د بل پولینوم سره ضرب کړو، لومړی علامې، علامو پسې اعداد، اعدادو پسې تور یا حرف ضربېږي. د یو پولینوم یو حد د دویم پولینوم په هر حد کې ضربېږي. یعنې په دې ډول که چیرې غواړو څلورم سوال ساده کو، نو لومړی حد د دویم پولینوم په هر حد کې باید ضرب کړلی شي. په ترتیب سره دویم حد هم باید په هر حد کې ضرب کړلی شي. لومړی علامې ضربېږي، مثبت ضرب مثبت له مثبت سره مساوي کېږي. a په توان د 2x ضرب a په توان د 2x په دې ډول ضربېږي. مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي کېږي. a په توان د 2x ضرب b په توان د 2 وای. a په توان د 2x ضرب b په توان د 2 مثبت ضرب مثبت. لومړی حد خلاص شولو، دویم حد ضرب او مثبت ضرب مثبت له مثبت سره مساوي کېږي. b په توان د 2y ضرب a په توان د 2x، b په توان د 2y ضرب
a په توان د 2x منفي ځکه مثبت ضرب منفي سره مساوي کیږي b په توان د 2y ضرب b په توان د 2y سره مساوي کیږي b په توان د 2y ضرب b په توان د 2y په لومړی حد کې قاعدې مساوي دي له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه سره جمع کوو یعنی په دې ډولو a په خپل حال باندې لیکو قاعده 2x مثبت 2x مساوي کیږي له 4x سره منفي قاعدې هم مختلف دي نو د په خپل حال لیکو یعنی a ضرب a په توان د 2x ضرب b په توان د 2y مثبت b په توان د 2y ضرب په توان د 2x دا تور یو توانونه سره مساوي دي علامې مختلفې دي دوی کولی شو یو له بل سره اختصار کو په دې ډول اخري حد ته دقت وکړئ که چیرې صدا کو مساوي کیږي منفي قاعدې مساوي دي قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو 2y مثبت 2y مساوي کیږي له 4y سره نو د دې دو پولینومونو حاصل ضرب مساوي ده a په توان د 4x منفي b په توان د 4y که چیرې په چرجابه کې همدا قیمت شتون ونه لري نو قیمت به بیا په دې ډول لیکل شوی وي a په توان د x کول په توان د 4 منفي b په توان د y کول په توان د 4 په دې ډول جواب به حتما په چرجابه کې شته وي پنځم سوال ته دقت وکړئ د پنځم سوال د صدا کولو دپاره لومړی علامې ورپسې اعدادو پسې توري ضربو مثبت ضرب مثبت له مثبت سره مساوي کیږي 5 ضرب 2 له لاسو سره مساوي کیږي x ضرب x په توان د منفي 2 x ضرب x په توان د منفي 2 y په توان د 2 ضرب y په توان د منفي 1 ضرب y په توان د y په توان د مثبت 2 ضرب y په توان د منفي 1 نو مساوي کیږي دقت وکړئ مثبت لاس x قاعدې مساوي دي له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو مثبت یو منفي 2 مساوي کیږي له منفي سره y قاعدې مساوي دي له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو مثبت 2 منفي 1 مساوي کیږي له 1 سره په دې ډول یې صدا کول شو که چیرې په چرجابه کې همدغه جواب شتون نه لري نو بیا به x مخرج ته وړوي یعنی مساوي به وي لس ضرب y تقسیم x باندې د x علامې مثبتولو دپاره x مخرج کې توړل کیږي نو دا سو جواب حتما بیا په چرجابه کې شتون ولري شپږم سوال په دې ډول دا p1 p2 پولینوم دی وای تاسو p1 p2 قیمت پیدا کړئ نو باید د p1 پولینوم هر حد د p2 پولینوم پر ځای باندې ضرب کړو یعنی په دې ډول p1 پر ځای باندې خپل پولینوم لیکو x مثبت y منفي زائد ضرب p2 پولینوم مساوي x مثبت y منفي مثبت زائد د p یو پولینوم هر حد باید د p2 پولینوم کې ضرب کړل شي په دې ډول په ترتیب سره
وای هم باید په دویم پولینوم کې په هر حد کې ضرب کړل شي او په همدې ډول منفي زائد هم باید په دویم پولینوم کې په هر حد کې ضرب کړلی شي. x ضرب x مساوي کیږي ل x مربع سره. x مثبت ضرب مثبت مثبت کیږي. x ضرب x x مربع کیږي. مثبت ضرب مثبت مثبت کیږي. x ضرب y مثبت x y سره مساوي کیږي. x ضرب مثبت ضرب مثبت بیا هم مثبت کی. x ضرب زائد مساوي کیږي x زائد سره. مثبت ضرب مثبت مثبت کیږي. y ضرب x مساوي کیږي ل y x سره. مثبت y ضرب y مساوي کیږي ل y مربع سره. مثبت ضرب مثبت بیا هم مثبت کی. y ضرب زائد منفي ضرب مثبت منفي سره مساوي کیږي. منفي زائد x بیا هم منفي ضرب مثبت منفي کیږي. منفي زائد y منفي ضرب مثبت بیا هم ل منفي سره مساوي کیږي. زائد ضرب زائد مساوي کیږي ل زائد مربع سره. په دې کې کوم حدونه چې یو له بل سره اختصار کیږي اختصار کوي لکه منفي زائد x ل مثبت زائد x سره اختصار کیږي. منفي زائد y ل مثبت منفي زائد y ل مثبت زائد y سره اختصار کیږي. نو باقی پاتې په دې ډول لیکل شو. باقی پاتې برخه مساوي کیږي ل x مربع مثبت xy مثبت xy مساوي کیږي ل 2xy سره. y مربع منفي زائد مربع په دې ډول ساده کولای شو. منفي و x مربع مثبت y مربع منفي زائد مربع مثبت 2xy بالکل هم په همدې ډول جواب لاسته راځي. اوم سوال ته دقت وکړئ. په دې کې درې پولینوم راکړل شوي دي. وایي دغه درې پولینومو اصلي ضرب په لاس باندې راوړئ. د دې پولینومو ضربولو دپاره لومړی باید لومړی دوه پولینومه یو له بل سره ضرب کوو. وروستی کې له دریم پولینوم سره ضرب کړو. په دې ډول y منفي 2 ضرب y مثبت 2 باید یو له بل سره ضرب کو. که چیرې ضرب کو لومړی پولینوم هر حد د دویم پولینوم په هر حد کې باید ضرب کړل شي لکه y ل y ل 2 په همدې ډول 2 ل y او 2 ل 2 سره ضرب کړلی شي. نو مساوي کیږي y مثبت ضرب مثبت مثبت y ضرب y مربع کیږي. y مثبت ضرب مثبت کیږي 2 ضرب y ل 2y سره مساوي کیږي. منفي ضرب مثبت منفي کیږي 2 ضرب y منفي ضرب مثبت منفي کیږي 2 ضرب 2 ل 4 سره مساوي کیږي. په دې کې مثبت 2 منفي 2y یو له بل سره اختصار کیږي. یوازې y مربع مثبت 4 باقی پاتې کیږي. یعنی y مربع منفي 4 باقی پاتې کیږي ضرب دریم پولینوم یعنی y مربع مثبت 4. اوس کولای شو دا دوه یو له بل سره دا دوه پولینومونه ضرب کو. y ضرب y په توان دي 4 کیږي. علامه مثبت دي مثبت لیکل کیږي. y مربع مثبت 4 مساوي کیږي 4 y مربع سره. منفي ضرب مثبت منفي کیږي 4 y مربع منفي ضرب مثبت ل منفي سره مساوي کیږي 4 ضرب 4 ل 14 سره مساوي کیږي. په دې کې 4 y مربع اختصار کیږي مثبت ل منفي 4 y مربع سره. نو یوازې y په توان دي 4 y په توان دي 4 منفي 14 سره مساوي کیږي. که چېرته په چارجواب کې دا شتون ونه لري نو په دې ډول به لیکل شي y په توان دي 4 منفي
2 په توان دی 4 ځکه 2 په توان دی 4 مساوي کیږي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 سره 2 2 4 4 ضرب 2 8 8 ضرب 2 14 په دې ډول بو حتمان په چار جوابا کې جواب شته وي. دقت وکړئ اتم سوال ته. په اتم سوال کې y په توان دی p پر y په توان دی q توان دی p مثبت q په همدې ډول q مثبت r r مثبت p توانونو درلودونکي پولینومونه دي. د دې ضربولو لپاره لومړی باید قاعده یعنی y په توان دی p په توان دی q ساده کو یعنی تقسیم حالت دا همدا تقسیم حالتی باید ساده کو. د تقسیم حالت ساده کولو لپاره قاعده مساوي دی لیکیدو څخه یوانی سو توانونه تفریق کوو. د ضرب په قوانینو کې ویلیو طاقت کې کله چې قاعده مساوي لیکیدو څخه یو قاعده توانونه تفریق کیږي یعنی p مون p q p مون p q لومړی حد شو په توان دی p مثبت q p مثبت q ضرب دویم حد ته دقت وکړئ y په توان دی q پر y په توان دی r مساوي کیږي y په توان دی q مون p r په توان دی q مثبت r q مثبت r ضرب دریم حد. بیا هم قاعده مساوي دی لیکیدو څخه یوه قاعده توانونه تفریق کیږي r مون p p r مون p p په توان دی r مثبت p r مثبت p نو مساوي کیږي. دقت وکړئ قاعده مساوي دی قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو مخکې د دې چې توانونه جمع کو توانونه باید د ضرب حالت ساده کو. p مون p q p مون p q ضرب p مثبت q p مثبت q په همدې ډول q من p r q مثبت r r من p p r مثبت p سره مساوي کیږي. کچېرې ساده کو p باید په هر حد کې ضرب کو q هم باید په هر حد کې ضرب کو p ضرب p p مربع کیږي p ضرب q ل p q سره مساوي کیږي مون p مثبت مون p کیږي ل مون p سره مساوي کیږي q ضرب p q p سره مساوي کیږي مون p ضرب مثبت مون p کیږي ل q مربع سره مساوي کیږي مون p ل مون p سره p مربع من p q مربع به کی پاتې کیږي. نو لیکلای شو y په توان دی y په توان دی p من p مربع من p q مربع p مربع من p q مربع ضرب y په توان دی q من p r q مثبت r دی. نو لیکل شو چې q r مربع من p r مربع ضرب y په توان دی په همدې ډول دریم حد هم په همدې ډول لیکو y په توان دی r مربع مون p p مربع په دې ډول ساده کولای شو. کچېرې قاعدو څخه یوه قاعده ونیسو توانونه سره جمع کو نو د سوال حاصل به په لاس باندې راشي. په دې ډول دقت وکړئ y قاعده مساوي دی قاعدو څخه یوه قاعده یعنی y په توان دی p مربع مون p q مربع مثبت q مربع مون p r مربع مثبت r مربع مون p p مربع. دقت وکړئ p مثبت p مربع د مون p p مربع سره د منځه ځي مون p q مربع د مثبت q مربع سره د منځه r مربع د مثبت r مربع سره یعنی مون p r مربع د مثبت r مربع سره لیمنځه ځي. نو لیکل شو y په توان د صفر توان ل صفر سره مساوي شو
هر عدد په توان د صفر مساوي کیږي له صفر سره. په دې ډول ساده کولی شو. په نهم سوال کې دوه پولینومونه دي حاصل ضرب یې غوښتلی ده. که چیرې وغواړو حاصل ضرب پیدا کړو نو باید چې ایکس حد د دویم پولینوم له هر حد سره ضرب کړلی شي. په همدې ډول وای حد هم باید د دویم پولینوم له هر حد سره ضرب کړلی شي. په دې ډول یې ضربولی شو ایکس ضرب ایکس، ایکس په توان د ان ام ضرب ایکس په توان د دوه ام. مثبت ضرب مثبت مثبت کېږي. مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي ده. ایکس په توان د ام، ایکس په توان د ام ضرب ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د ان. مثبت ضرب مثبت له مثبت سره مساوي کېږي. ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د دوه ان ضرب وای په توان د دوه ان. دویم حد هم په همدې ډول باید د دویم پولینوم له هر حد سره ضرب کړل شي. وای په توان د ان ضرب ایکس په توان د دوه ان. مثبت ضرب مثبت مثبت کېږي. وای په توان د ان ضرب ایکس په توان د دوه ام ضرب ایکس په توان د دوه ان. دوه ام مثبت ضرب منفي منفي کېږي. وای په توان د ان ضرب ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د ان. ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د ان. په همدې ډول باید په دریم حد کې هم ضرب کو. وای په توان د ان ضرب وای په توان د دوه ان. مثبت ضرب منفي له منفي سره مساوي کېږي. مثبت ضرب مثبت له مثبت سره مساوي کېږي. وای په توان د ان ضرب وای په توان د دوه ان. د لومړی حد قاعدې مساوي دي. له قاعدو څخه یوه قاعده لیکو. توانونه سره جمع کوو یعنې ایکس په توان د ام مثبت دوه ام مساوي کېږي له درې ام سره. منفي ایکس په توان د ام ضرب ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د ان مساوي کېږي ایکس په توان د دوه ام ضرب وای په توان د ان. مثبت ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د دوه ان. ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د دوه ان. مثبت وای په توان د ان ضرب ایکس په توان د دوه ام. منفي وای په توان د ان ضرب وای په توان د ان مساوي کېږي وای په توان د دوه ان ضرب ایکس په توان د ام. مثبت وای په توان د درې ان. وای په توان د درې ان. دویم حد وای ایکس په توان د دوه ام ضرب وای په توان د ان ده. په همدې ډول دا حد مساوي ایکس په توان د دوه ام وای په توان د ان ده. دو یو له بل سره له منځه ځي. علامې مختلفې دي. دریم حد ته دقت وکړئ. ایکس په توان د ام ضرب وای په توان د دوه ان له منځه ځي. وای په توان د دوه ام ضرب ایکس په توان د ان سره یوازې لومړنی حد او اخرنی حد پاتې کېږي. یعنې ایکس په توان د درې ام مثبت وای په توان د درې ان له دې سرحد له دې سره مساوي کېږي د دې دوه پولینومونو حاصل ضرب. دا هم په یاد در سره ولرئ که چیرې په چرجوبه کې دا شتون نه لري نو دا به په دې ډول ساده کړی وي. دا به په دې ډول ساده کړی وي. ایکس په توان د ام کول په توان د درې مثبت ایکس په توان د ان وای په توان د ان کول په توان د درې. نو په دې ډول به حتما په چرجوبه کې
شتون ان شاء الله ولري. رزو اخیرنی سوال ته چې عبارت لسم سوال څخه ده. موږ ته د یوې دایرې شعار کړی ده، وایي تاسو د دې دایرې مساحت پیدا کړئ. د دایرې د مساحت د پیدا کولو لپاره موږ په هندسه کې فارمول لرو چې A مساوي کېږي پای آر مربع سره. د آر قیمت را کړی ده، د آر پر ځای همدغه 3 مثبت 2 قیمت لیکو. په دې ډول A به مساوي شي پای ضرب 3 مثبت 2 کول په توان دی 2. کچیری صدا کو A مثبت B کل مربع مطابقت انشاءالله چې راتلونکي فصل مطابقت ده. په دقیق ډول به هلته زده کړو چې A مثبت B کل مربع مطابقت مساوي کېږي مربع مثبت 2 AB مثبت B مربع A مربع مثبت 2 AB مثبت B مربع. نو په دې ډول لیکلی شو پای ضرب پای ضرب 3 مثبت 2 کل په توان دی 2 مساوي کېږي پای ضرب 9 مربع. کچیرې 3 مربع صدا کو 9 مربع کېږي مثبت 2 3 شپږ 2 12 مثبت B مربع یعنی 4 مربع مثبت 4 مربع یعنی مساوي کېږي پای ضرب 9 مربع مثبت 12 مثبت 4 سره. په دې ډول ساده کولای شو مثبت 4 پای ضرب 9 مربع مثبت 12 مثبت 4. انشاءالله چې د دې سوالونو په ساده کولو سره به تاسو وکولای شئ چې د پولینومونو ضرب په دقیق ډول زده کړئ. راتلونکی درس د الجبري افادو قوسین ساده کول دی. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.